السلام علیکم. امید لرم تاسو ټول بخیر. زما نوم صدام حسین دی او بای پروفیشنل زه یو سایکولوژیست یم، ماهر نفسیات یم او نن به چې دی موږ خبره کوو د ذهني صحت په حواله سره چې ذهني صحت وایي څه ته او د دې اهمیت څومره دی. نو ذهني صحت که موږ د تعارف یا د ډیفینیشن خبره وکړو نو ورلډ هیلث ارګنایزیشن یو اداره ده چې په پوره دنیا کې د صحت دپاره کار کوي. هغې چې د دې کوم ډیفینیشن ورکړی هغه دا دی چې ذهني صحت د یو انسان هغه صلاحیت دی چې په هغې کې انسان خپل پوټینشلز، خپل طاقتونه، خپل سټرینګز وپېژني او بیا چې دی هغه یوټیلایز کړي او د یوټیلایز کېدو نه بعد د خپل ځان دپاره او د معاشرې دپاره چې دی په ښه طریقه باندې کنټریبیوټ کړي او د هغې نه علاوه چې دی کوم نارمل سټریسر چې د انسان په ژوند کې راځي، مشکل حالات راځي د هر انسان په ژوند کې، د هغې سره هغه کوپ اپ وکړي، یعنې د هغې سره موو آن وکړي، مخکې لاړ شي. نو دې ته ذهني صحت وایي. داسې انسان ته موږ ذهني صحتمند انسان ویلی شو. ٹھیک ده. بیا که خبره موږ وکړو زموږ په معاشره کې د ذهني صحت په اهمیت باندې، ذهني صحت ډېر زیات اهم دی خو زموږ په معاشره کې ورته هغه توقع یا هغه مقام نه ورکړی کېږي څومره چې جسماني صحت ته ورکړی کېږي. او ډېره ښه خبره ده چې جسماني صحت خیال ساتلی کېږي خو همدغسې پکار ده چې د ذهني صحت هم خیال وساتلی شي. مثال په توګه زموږ په معاشره کې په کورونو کې که چاته څه زخم ورسي، خوږ شي یا یې په سر درد شي یا یې خېټه خراب شي یا بلډ پریشر یا د ګردو څه بیماري ورته وشي نو هغه په ټیم باندې ډاکټر ته رسولی کېږي او کوم میډیسن چې او کوم پریکوشنز چې هغه په ټیم باندې کور والا هم د مریض خیال ساتي او مریض په خپل هم ډېر زیات چې انشیس وي چې زه ټیک شم او د دې کوم خبرې چې ما ته ډاکټر ویلي کوم پرې چې د هغې خیال وساتم. خو که بل طرف ته موږ وګورو د ذهني بیماریانو طرف ته نو که زموږ په معاشره کې یو انسان دی بلکل نارمل چلیدو اچانک هغه خاموشي اختیار کړه، د خلکو نه آیسولیټ شو، خپل خپلوانو کو مخکې تو اوس نه ځي، خوب به مخکې نارمل کا اوس خوب بالکل نه ورځي یا ډېر زیات ورځي، نو داسې قسم علامات چې دا د ذهني بیماریانو علامات دي او زموږ په معاشره کې څه دي چې دې ته هغه انسان په خپله اهمیت نه ورکوي او نه د هغې کور والا چې دی هغې ته اهمیت ورکوي. نو موږ تاسو ته پکار دی چې کله هم دغسې څه علامات دي د ذهني صحت یا د ذهني مطلب چې کوم کنډیشنز دي، منټل هیلث کنډیشنز دي، نو موږ له پکار دي موږ تاسو ته چې موږ په ټیم باندې خپل مریض چې دی اول په خپله هغې ته ټیم ورکړو. د کور خلکو له پکار دي ځینې بیسیک ایشوز داسې چې د کور خلک یو بل له ټیم ورکړي د هغې سم ټیک شي، خو که بیا هم نه ټیک کېږي نو بیا پکار دی چې یو ماهر نفسیات یعنې سایکیټریسټ یا سایکولوژیست سره ضرور کنټیکټ وکړو او د خپل مریض چې کوم منټل هیلث سټیټس دی، د ذهني صحت سټیټس دی، هغه ورسره ډسکس کړو. زما ستاسو د ټول نه دا درخواست دی د پښتنو نه خویندرونو نه چې د خپل ذهني صحت هم ډېر خیال ساتئ او د دې سره سره ستا په کور کې چې کوم خلک دي د هغوی د ذهني صحت هم ډېر زیات خیال ساتئ. ډېره مننه. شکریه.